د فاریاب ولایت مرکز مهرباني ښار کې نن کری ورځ د چاودنو او درنو وسلو د مرمیو د انفجار خطرناک اوازونه اوریدل کېدل چې د ځایي چارواکو په خبره بهرنیو ځواکونو له دغه ولایت څخه د کوچېدو لپاره د تیاری نیولو په حال کې دي. نن سهار 6 بجو راهیسې د مهرباني هوایي ډګر ته څیرمه بهرنیو ځواکونو د خپلو یو شمېر مهماتو ناکاره کولو پیل وکړ چې له امله یې د شاوخوا کلیوالو خلک سخت اندېښمن او 2 ماشومان هم ټپیان کړل. د مهرباني ښار ختیځ عزیزاباد کلي خلک وایي د دې کلي 2 تنه اوسیدونکي ماشومان چې د لوا سړک څخه د ښار لور ته روان وو د بهرنیو ځواکونو لخوا د چاودېدونکو درنو وسلو او توپونو د مرمیو په پارچو ټپیان شوي چې د یو تن حالت نازک ښودل شوي او مزار شریف ښار ته د درملنې لپاره انتقال شوي دي. د سیمې خلک وایي چې د سخت ټپي شوي ماشوم اقتصادي وضعیت هم ناسم دی او آن د یوې نسخې درملو اخیستو وس نه لري. د مهرباني ښاریان شکایت کوي چې له مخکینی خبرداري پرته د درنو وسلو ډزې او خطرناکې چاودنې د دوی ماشومان او هغه کسان چې د زړه تکلیف لري له سختې ویرې او طرحې سره مخ کړي دي. د روان کال فبروري میاشتې په 29مه د طالبانو او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د سولې توافق نامې له مخې د امریکا متحده ایالاتونو او د هغوی متحدین مکلف دي چې په 14 میاشتو کې دننه له افغانستان خپل ټول پوځیان وباسي ځکه د هیواد له زیاترو ولایتو څخه د دغو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوي او ځینې کې لا هم د وتلو په حال کې دي. رحمت الله شهکار، خپلواک تلویزیون.